بعضی مولایان دلتا تعظیم د غیر الله راوالی غم د عبادت کې ور داخل کی استعانت مسله کې غم چیړي وګوره تعظیم ځان ته شی دی او عبادت ځان ته شی دی د الله تعظیم ته عبادت وای او اب څومره مقدار کې سړی کوي انتهایی مرتبه کې چاغتا سر راوالی او پزمکه ورته کی دی د عبادت په نیت دا دغه تعظیم دی او تعظیم د بندګانو د الله د نیکانو بندګانو تعظیم کول دا به د شریعت په چوکاټ او دایره کې دن نوي نو تعظیم د نیکانو ته عبادت د نیکانو ویل دا تحریف دی ښا ځکه موږ د عبادت د غیر الله نه خدای منع کړیو وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه او په تعظیم د غیر الله باندې موږ تاسو سيو مامور یو حواله ځان سره ولیکي دلته رستمی دا تپل کړی دي ځکه زه مجبور یم چې دا تحقیق وکړم سورۃ حج آیت نمبر 32 وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اور سورۃ اعراف آیت نمبر 157 آیت نمبر 157 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه هغه کسان چې ایمان راوړی دی په دغه نبی امی چې مکتوب دی صفت دغه تورات کې انجیل کې چې په دې آیت کې اته صفات ذکر دي دغه نبی باندې چې ایمان وروړو وازروه سمانه ځان سره حوالی ولیکي راغب المفردات 333 صفحه کې وایي التعذير النصرة مع التعظيم التعذير النصرة مع التعظيم مدد کول خو سره د تعظیم نه نو الله وی هغه کسان چې ایمان وروړو په نبی له سلام باندې وعذروه او د تعظیم سره سره د مدد کو ابن حجر اسقلانی فتح الباری اتم جلد 582 کی وئی والتعذير يأتي بمعنى التعظيم والتعذير يأتي بمعنى التعظيم والإعانة والمنع من الأعداء تعذير راضی په معنا د تعظیم د اعانت او د دشمن نه بچ کول پس درو سمانه چا چې تعظیم کو د نبی له سلام چا چې امداد کو د نبی له سلام چا چې دې دشمن نه بچ کا او تفسیر ابن کثیر سلورم جلد دا آیت شرط دی لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا 26 کی سورۃ فتح دا پدغه آیت باندې سورۃ فتح دا آیت لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه پدې تفسیر ابن کثیر سلورم جلد یوصل شپږتیا صفحه التدحبر الامت ترجمه ذکر کړي دا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ابن کثیر وی قال ابن عباس رضی الله عنهما وغیر واحد عبد الله بن عباس ابو داغه غیر یو مفسر ناوی ډیرو دا ویلی دي وتعذروه سمانا تعظموه او زمیرم نبی له سلام ته تراجه کړه چې تعظیم ددو کوي
عبادت د نبی له سلام روانو او تعظیم دغه دی الله سوی وتعذروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه. عبد الله بن عباس سوی تعظموه. او قاضی ایاس په شفا کې 512 صفحه کې وی قال ابن عباس تعذروه تجلوه وقال المبرد تعذروه تبالغوا في تعظیمه د نبی علیہ السلام په تعظیم کې مبالغه وکړي د شریعت په چوکاټ کې دنه. او قال البغوی فی تفسیره معلم التنزیل کې امام بغوی سلورم جلد کې 190 صفحه کې د سورۃ فتح په دې آیت وای تعذروه تعینوه وتنصروه مدد ور سره وکي. بیزاوی پنځم جلد 201 کې هم دغه معنی کړي. تفسیر قرطبی شپږم جلد 152 کې هم دا معنی کړي. او هغه پسې راځي وتوقروه. نو ابن کثیر سلورم جلد کې الته 186 کې التوقیر هو الاحترام والاجلال والاعظام. التوقیر هو الاحترام والاجلال والاعظام. او د توقروه معنی امام بغوی څه کوي تعظموه تفخموه. انور نصوص اشارتن در تویم بیا راغون کوي. د نبی علیہ السلام په دربار کې چې رفع د صوت منع ده لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی دا ول منع ده تعظیما له. چې رفع د صوت کې پاغي کې ترک التعظیم راځي کداغه تعظیم لازم نه وي ولی باری تعالی داغه دربار کې منع کوي د رفع د صوت نه. سورۃ حجرات کې راځي آیت نمبر 1 کې یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. دا الله او د الله د رسول نه وړاندې واله مکوئ. د پیغمبر علی السلام نه پيو شي کې وړاندې کېګه ما ولی ځکه پدې کې ترک التعظیم لازمیږي او حرام دی. د نبی علیہ السلام تعظیم نه کول حرام سکه چې دا کفر دی چې څوک به حرمتی کوي. او تعظیم دا واجب دی په نص قرآنی سره. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيره. دا اختیار تناول نفي کوي ځکه چې بیا هم د اختیار ثابتې او نبی له سلام فیصله کړي او ته ورته د تعظیم مقایل نه کړي کته کې داغه تعظیم چې هغه فیصله وکړه بس آمنا وسلمنا. ذهن شریف دې پکار کوي کنه کوي. نو ګوره عبادت د غیر الله نه مونږه قران څخه کړیو منع کړیو او تعظیم د غیر الله باندې قران مونږ څه کړی دي امر کړی دی. د تعظیم ماده څه شی دی؟ تعظیم ماده چې کوم دی عین وا او میم ده. نصر ينصرو بابنا عظم يعظم راضی. خو چې کله دا ماده باب تفعیل کې مستعمل شي د ادب او د احترام معنی ورکوي. تعظیم تفعیل چې دغه ماده د تعظیم مستعمل شي باب تفعیل کې د ادب او د احترام معنی ورکوي. خلک کوئی عظمه صاحب شان او ګڼلو او تعظیم ولو کو تعظیم او قدر او احترام ولو کو. شرعاً تعظیم په دوه قسمه دي. په څو قسمه دي؟ په دوه قسمه دي. یو تعظیم جایز دی یو تعظیم واجب دی. دا ډیر طولانی بحث دی. تعظیم جایز دا ډیر متعدد اقسام دي.
مثلا اول نمبر مثال تعظیم بالقیام، تا جائز دی. تعظیم بالقیام یوزی کې بده باندې تفصیلی بحث کو، مفید السالکین کې مونږ په لیکل کړي، آب آرام شي ان شاء الله زیر تبع دی. تعظیم بزیارت، تعظیم بزیارت چې دغه ملاقات ته ورځي او ستانیت په هغه سره تعظیم داغي. تعظیم بالاستقبال او دا ټول صحابو نه ثابت دي. نبی علیہ السلام به صحابو ته ویل تاسو ترغه مود رېږئ تر دې چې ما وګورئ نو بیا ودرېږئ، چې ما وګورئ بیا ودرېږئ. نو دینه دوه مسلې ثابتېږي، یو خدا چې امام کور کې او جمع وخت پوری نو درېږم چې دروازې ته ګوري. اول نه صفونه جوړ کړي، پارام کې نه ذکر کاوه چې امام کله وګوري چې هغه راخکاره شو بیا ودرېږه ورته بیا صفونه جوړاوه. دویم دا د نیکانو قیام غم ته ثابتېږي چې نیکان راخکاره شي هغې ته تعظیمي ودرېږه. او تعظیم بزیارت چې ملاقات ته راځي نو ټول صحابه د نبی علیہ السلام ملاقات ته راتله، وفود راتله، د ډیرو لرو مضافاتونه صحابه کرام به د نبی علیہ السلام زیارت او ملاقات ته راتله. داغه نه مابعدو کې صحابه د صحابو زیارتونو ملاقاتونو ته تللي دي. او تعظیم بالاستقبال مشکات کې ذکر دی. راکته مشکات شریف چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک یو سفر نه را روانو بل جل راک اندغه دی مسلم لاندې پروت. عبدالله ابن جعفر رضی اللہ عنہ فرمائی مشکات دویم جل صفحہ نمبر 361 کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قدم من سفر تلقیا بسبیان اهل بیته، ماشومان به هم استقبال ته مخې ته وروتلی شو، ورته هغه ورته وروستلی شو. 361 مولی کله دویم جل 424 لیکي. راوی وی فتلقانی رسول الله 424 مشکات دی بچ خپل امراغو 361 کې وی ان النبي صلی الله علیه وسلم لما قدم المدینه نهر جزورا و بقره، چې د سفر نه براغه یا به اوخه یا به غوا د خوشاله د پاره حلاله کا. لکه نن سبا سړی په سفرونو کې خاص سفر کم یو دی چې وی کې د حج او د عمره چې هغه نه راشي نو صدقه د شکریه او کول پکاري. وهابیان او پنځپیران ورته رسم وای کنه وای، نو دا پاغیره دم شوخه مبارک بشراغو د سفرنا نو نهر جزورن او بقرتن. او بل دا چې د ته استقبال کې د کور ماشومان او صحابه سنیت الوداع ته مخې ته وروتی. او د مسلم شریف روایت چې نبی رسول الله مدینه منوره ته روانو نو فصعد الرجال والنساء فوق البيوت او وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله. نو دا تعظیم بالاستقبال دی ته وای. یو نیک انسان یو نیک سړی را رواني دا غ استقبال ته وروزی، دا تعظیم جایز او دا تعظیم بالاستقبال دی ته وای. تعظیم بخلع النعال نور الانوار کی بتا سویلی نبی علیہ السلام مانځ کې ولاړو او پړې پاکي وی هغه چولې مانځ کې پړه گزار کا، صحابوم گزار کی. دا تعظیم بخلع النعال راواله. او یا فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طورا والا، مبارک زینو کې سپلای وستل. دا د تعظیم دا غزی دا وجنه قرآن وی کنه فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طوا. حاجی محمد امین رحمت الله علیه به حرمینو کې خپیب لګرځیدو، زړګي استرګي لګوا د قدم لار نه ده،
حضرت په اخی قدمونه دومره خواره نه ده. پدې کوسو کې به جبرئیل علیہ السلام د شوقه خپیب لتلو رو رستا د خپو د پاره نه ده. دې توي تعظیم بخلع النعال. پنځم نمبر دی تعظیم بالتقبیل. د چا په تقبیل سره داغه تعظیم کول تلی کول نه کی. تعظیم بالتقبیل، لاس او خپا، تنده او مهر نبوت او املا د نبی رسول سلام صحابه خپل کړی دي. تعظیم الله. او دا غرنګ شپږم قسم هغه د صحابه هغه تعظیم او چغیبا د نبی رسول سلام لعاب او بصاق او نخامه شریفه تعظیمن او تبرکن څه کوله پزان به مګله. او تعظیم بالمحبه، تعظیم بالمحبه او تعظیم بالتوجه چې صحابه باندې پوړان ندا سيناستو چې بل خو نه قتل او تابوي چې په سر باندې مرغان ناشتي. او هر چی تعظیم واجب دی دا غیم ډیر ګڼ اقسام دي. زبردست سره بنیاد एकदम بیا تاسو په خپل تفریعات کوي. تعظیم واجب لکه تعظیم د الوهیت د باری تعالی تعظیم واجب دی کنه دی. تعظیم الرسل واجب دی کنه دی. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. پدغه آیت چې کوم تفسیر را لې، تفسیر ابن کثیر، تفسیر السراج المنیر، تفسیر نصفی، تفسیر خازن، تفسیر قرطبی، تفسیر کبیر، تفسیر د شوکانی، تفسیر مظهری چې کوم یو را لې هغه دلته سوی لا تنادوه باسمه ولكن فخموه وعظموه وشرفوه. دغه اقوال التکی. د تعظیم د رسولو دا تعظیم واجب دی. نبی علیہ السلام مبارک او صحابي مانځ کې ولاړو د بخاری شریف روایت دی. هغه ته आवाज وکړ ابي ابن کعب نامه وا. هغه مونږ خلاص کو بیا ورغو نبی علیہ السلام ته. وی هغه وخت کې چې ما आवाज درکو څه شي منه کې چرانه غلې اجابت دی ولونه کو فورا. وی قربان مونږ مې کولو. وی تا د الله د آیت نه دی اورېدلې اجیب لله وللرسول والرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. مخکې د نغواړم رستو نغواړم. یا ایها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول. یا ایها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم. نو تعظیم د نبی کریم علیه السلام چې واجب نه وي الله ولی وی چې څنګه دعوت درکې کمانځ کې وی بس اجابت کوا. یې سره ستا موږ نه خرابېږي. تعظیم داغه واجب دی. دریم مثال تعظیم القرآن. دا قرآن به تعظیم کې اکرامه سے بخلولو او قرآن لا يمسه الا المطهرون او تعظیم الله وی کنه. سلورم تعظیم واجب تعظیم الصالحین دی. من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يبجل عالمينا فليس منا. کدا واجب نه وي فليس منا ول راضي اخر کې. تعظیم الوالدین دا تعظیم واجب دی. د مور او پلار تعظیم په بچی باندې واجب دی. د مور او پلار په وړاندې بچی ته کلمه د اوف تخلین راوستل شریعت دام ناروا ګرځولي. ولا تقل لهما اف. نه د یو حکیم ذات د یو شینه تقاضا د قبح کوي په دغه شي کې.
کدی کې قبح نه وي دا شی قبیح نه وي حکیم ذات ته ولې نه کوي وخفض لهما جناح ذل من الرحمه اڑخ او وزر د عاجزه ورته خکته کا تعظیمی کوا عاجزی کوا شپږم تعظیم الشعائر تعظیم د شعائر دا واجب دی اوم تعظیم الحدیث دا حدیث به تعظیم کې حواله ده قاضی عیاض په شفا کې لیکلي دي سور کتاب دی عبد الله ابن مبارک سے وایي چې امام مالک الله دې وړو کې امام مالک رحمه الله سره ناستم د درس حدیث کې داغه به کله رنگ زیړ شو کله بشین شو کله بسپین شو کله خپل کلر تراغه 36 صفحه دویم جلد قاضی عیاض شفا عبد التواب اکیډمی غینه چاپ شوی عبد الله ابن مبارک وی زهرانم چې دا څه قصه ده خو چې کله درس اختتام ته ورسېده ما ته وی دی خراشه دا لمن روچته کو وګوره څه شو خوړم ما چې لمن را واړو لا د وګو په دې منس کې لړمو شپاړ ځکه چې چلو ما چغې کې چې استادی دا غلړم دی هغه ټیم چې استاد رنگ کې به تغییر راتلو دا باغې ټک در کولو نو هغه ټیم دې ما ته ولې نه ویل و انما صبرت اجلالا لحديث رسول الله ما چې دا صبر کړو د پاره د تعظیم د احادیثو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د یو وینځوم په دغه صفحه کې لیکي څوک بچراغ دروازه به امام مالک رحمه الله ته ولاغه ورته وروته سوي سړی به د مسلې ته پوس کوم د فقې کده حدیثو کو به وی چې د فقې امام مالک سے بفورن وروته یو ایسه ته پوس او کوایل به چې د احادیثو مختصر ته بدل نش غسل به وکړو احسن ثياب خپل جامې به واغستلې خوشبوئی به استعمال کا وعتم ما پټکی به پسر کې خولو ورته دا صادر به راوا چولو تخت به وختو او ویل به چې د کم حدیث ته پوس کې اوس ته پوس کوا دا تعظیم د حدیث د نبی له سلام پاغي کې شپاړس کاله کې امام بخاری صحیح بخاری لیکل هر حدیث ته غسل کوي استخاره کوي رکعتین کوي دا تعظیم د حدیث د نبی له صلوات و سلام د قاضی عیاض شفا 37 صفحه جلد نمبر 2 هغه کې وی وکانه الاعمش اذا اراد ان يحدث وهو على غير وضوء تيمم اعمش بد بیودس درس حدیث نه کولو کله بچ بیودس نو تیمم به اوالو د تعظیم د حدیثو د وجنه نو د نبی له سلام به هم تعظیم کې او د احادیث به هم تعظیم کې عبادت د غیر الله منع دي صحابه د نبی له سلام عبادت نو کړي او تعظیم داسې کړو چې کافرانو ولیدو نو قوم ته ویل چې تاسو د غی سره جنگ نشي کولای انی جئت کیسر فی ملکه والنجاشی فی ملکه وکسرا فی ملکه فما رأیت احدا يعظم احدا ما يعذب اصحاب محمد محمدا شفا د قاضی عیاض دویم جلد 31 صفحه تعظیم صحابو د نبی له سلام په داسې انداز کړي چې کافرانو متاثر کړي نو تعظیم د انبیانو د نیکانو دا دغه عبادت ګڼل د حماقت دی صحابو دغه تعظیم کړي دغه تعظیم دا تعظیم واجب دی تعظیم الصحابه و اهل بیت و اهل بیت الاطهار دا واجب دی نبی رسول الله تاسو چې د چا نه وره د جزما صحابه په
هغه باندې اعتراض کول او تانه په لګولا دا غي بدی بیانولا نغی ته وای چې لعنت الله علی شرکم. د صحابو تعظیم واجب دی دا غي نوم سره رضی الله عنه وي هغه باندې ذکر کې مگر په خیر سره. تاسو تما ابو المنتهی کې ویلو چې امامونه سوی چې اعتقاد د اهل سنت والجماعت تزکیه جميع الصحابه نسبت د پاکه ټول صحابو ته دي او پنځ تن پاک والا غو غدریو ته کوي صرف سلور ته کنه پنځ تن پاک نو پاکه نسبتي سلور ته کو یو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو حضرت علی کرم الله وجهه فاطمه رضی الله عنها حسنین دا پنځه چې لګولي او دا پنجابیان چې ناتونه کې وی چې مې تو پنځ تن پاک غلام وو نو دا اهل سنت نه دي کنه دا چې اهل سنت وي نو ابو المنتهی کې څه وای چې اعتقاد او اهل سنت راکا ابو المنتهی چرته دي کې خو پرو دا صفحه ځان سره ولیکئ 60 نمبر صفحه ده. اعتقاد اهل سنت والجماعه تزکیه جميع الصحابه والثناء عليهم. تزکیه څه ته وي خدای پاکه نسبت ته وي کنه دسه وی چې کل صحابه پاک ورسېدلی او نبی رسول الله تزکیه کړي وا ويزکیهم. تو تعظیم د صحابو تعظیم د اهل بیتو دا واجب دی د نبی رسول الله د اولاد تعظیم دا واجب دی. یو جنازی ته زید ابن ثابت را رضی الله عنه بریقه محمودیه دا روایت راغسته مفید السالکین کې ما په حواله دا غی لیکلې جنازه وکا جنازې نه پس چې کله واپس روانيږي خچره ور سره وا عبد الله ابن عباس صبراغو د خچره واګي ورتهونی وی چې دورانیونه کی لکه نن زمانہ کې یو عالم گاڑی تخیج او ته د گاڑی دا دروازه ورته کولو کې د سی مثال زید ابن ثابت سے ورته وی خل عنه یا ابن عم رسول الله اے د نبی له سلام د تر زوایا دین اخواشه تولی ما ته دا واګی نسی او ورته وی ها کذا امرنا ان نفعل بعلمائنا مونږ ته د سی امر شوه دی د نبی له سلام د طرفنا چې د علماو په تعظیم او احترام او قدر کوي. هغه لاسونه ونی ول لاسونه ورته خپل ک د ورته ویل ز کشر موت مشری دا ولی زید ابن ثابت ورته وی ها کذا امرنا ان نفعل باهل بیت رسول الله کتا سود د علماو په احترام او قدر امر شوه نو مونږ ته د نبی له سلام د اهل بیت او د کورنه د خلکو په احترام امر شوه. نهم نمبر تعظیم الشهور المقدسه. تعظیم الشهور المقدسه د مقدس میاشتو تعظیم کول دا واجب دی. سلور میاشت د حرمت دی تعظیم به کې کنه بکی اشهر الحرم د حرمت د تعظیم میاشت ورته وی کنه وی اوس د میاشتي الله خو نه دی غیر الله دی د غیر الله تعظیم باندې امر شوی تعظیم به کې وضاحتونه بر رواني ترجمه کې به ډیر وره ان شاء الله ډیر خدا غدل تدید تپل کړي دي نو ځکه موږ دلته هغه اشارتن صفای ولکم نور چې کوم اقسام د توحید ما ذکر کړي دا به د سورۃ الناس اورې درته هغه کې تفصیل لازم چې دا هغه توحید او دا به الته اړه وضاحت ګوره ورته دا مربوطه خبره وېدانه چې هغه دوړ پیچې چور دا خبره چوس کوم ما روانې کړي د میاشتو تعظیم د دې تعظیم دا ودرته په دې قران آیاتونو کې ثابتوم چې دا غ تعظیم دی دا غ تعظیم د مقدس شهور دی دا غ تعظیم د مقدس امکنه دی دا غ تعظیم د مقدس اشخاص دی او سره وزمنی احادیث هم راچوم چې دا کم په قران کې نه ذکر اوب درته احادیثونه ثابتوم دی خو بس یو میاش دورو کې بس د شرک او د کفر یو شتم ورته ورکی مهر بس هغه پار چا لګي. لسم نمبر تعظیم الایام المقدسه د مقدس ورځو په تعظیم کې
الکه دا شوري د ورځې به تعظیم کې کنه وکي دا رفع د ورځې به تعظیم کې کنه وکي د جمعې د ورځې به تعظیم کې کنه وکي د پیر د ورځې به تعظیم کې کنه وکي د شپې د قدر به تعظیم کې کنه وکي د اختر د اخترونو تعظیم وکي کنه وکي کناغي کې ګناهونه او ریانی او فاحشي د شذونه وکي اوس دا ورځې ایام دا ټول مخلوق دی الله پیدا کړی دی خبره باندې پیږي کنه خلق الليل والنهار شپه ورځ دا دوړ الله پیدا کړی مخلوق دی د الله غا خلق په واقع دی او تعظیم به کې تعظیم د غیر الله ته شرک چا ویلی دی هغه څوک به وی چې هغه روټه نه خوري هغه بوس یا پانه یا ټانټي خوري هغه خلق به دې ته شرک وي نمبر 11 تعظیم الاماکن المقدسه تعظیم د امکنو مقدسو طیب مدینه طیبه مکه معظمه حرمین صفا مروه وادی طوا فخلان علیک انک بالوادی المقدس طوا مسجد اقصی بیت المقدس دا امکنه مقدسه دی تعظیم به کی تعظیمی جائز کی مونږ یو قسم بیان کو تعظیم بالمحبت نہ محبت پسلور قسم دی ښه محبت پسلور قسم دی نمبر 1 محبت واجبہ محبت واجبہ محبت واجبہ کی اول درجه کی واجب چې کم دین او هغه محبت الله دی سورۃ بقره کی راضی کنا والذین آمنوا وشد حبا لله دا الله مینه کی بډیر سخت نرم کی سخت کی صحت کی مرض کی پټول کی با باری تعالی ته متوجه داغه په توحید بکلک ولاړی محبت واجبہ کی په اوله مرتبه کې د چا محبت واجب دی او په دویمه مرتبه کې د نبی له سلام ترمذی کتاب الدعوات باب فی عقد التسبیح بالید ترمذی کتاب الدعوات باب فی عقد التسبیح بالید هغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ذکر ده داغه په دعا کې دام وکانه من دعائه اللهم انی اسالک حبک یا الله سوال کوم ستانه د مینستا نه محبت د الله د محبت واجبہ قسم دی اوله مرتبه کې واجب محبت الله دی او داغه مسئول او مطلوب د رسول الله مبارک دی هغه به سوال کول الله دې موږ ته خپل محبت را نصیب کړي او بیا مرتبه ثانیه کې د نبی له سلام محبت سره واجب دی دلیل اولی کوي بخاری کتاب الایمان صحیح بخاری کتاب الایمان باب حب الرسول من الایمان د نبی له صلوات و سلام محبت دا ایمان دی که واجب نه وي امام بخاری دا ترجمه الباب د سی ولیک دی اول جلد سور لسمه صفحه او ها دا نقطه یاد کا چې محبت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او محبت د الله دا شی واحد دی یو شی دی دا من احبنی فقط احب الله دا د نبی علیہ السلام حدیث دی تفسیر روح المانی ذکر کړی دی من اطاعنی فقد اطاع الله ومن احبنی فقد احب الله او دلیل پوری کړه سورۃ توبه 24 آیات راوړه وی سورۃ توبه آیت نمبر 24 أعوذ
چې د الله او د نبی له سلام محبت دا یو سیز دی. چا چې د نبی له سلام سره محبت کو د الله سره محبت کو. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الایمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. او دکت ایو شی دې ځکه وای کستاسی پلاران زامن رونا بیبیان خاندان هغه مال چې تاسو قصب کړی وي او تجارت چې داغه د سستۍ نه یریږي او هغه مینه چې خوخوي کدا در تزیات خوخوي د الله نه او د نبی له سلام نه دواړو مینه یو د کنه ځکه وای من الله ورسوله. دغه په دلیل محبت واجبہ نه. محبت اول قسم محبت واجبہ دی، پاغي کې مرتبه اولا کې واجب محبت الله دی، بیا محبت د نبی علیہ السلام دی، او بیا محبت د اولیاء کرامو دی. بخاری کتاب بدء الخلق باب ذکر الملائکہ راواله لیکه دواړه دي. بخاری ما ته وګور بخاری شریف اور صحیح بخاری باب بدء الخلق باب ذکر الملائکہ. صفحہ نمبر جلد اول صفحہ نمبر 456 صفحہ سویما سلور سوا شپک 50 وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلدنا قال انبانا بن جريج قال اخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال قال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله العبد کله چې الله د یو بنده سره مینه وکي نادا جبريل الله आवाज وکي جبرائیل علیہ السلام ته ان الله يحب فلانا زد فلانی ولی سره مینه کوم فحببه جبريل تم ور سره مینه شروع کا فيحبه جبريل هغه ور سره مینه شروع کی فینادی جبريل علیہ السلام فی اهل السماء جبرائیل علیہ السلام پاسمان والوں کی आवाज وکي ان الله يحب فلانا فحبوه الله دا فلان ولی سره مینه کوي تاسو ور سره وکي فيحبه اهل السماء او ثم يودع له القبول في الارض زمګه کی ورته بیا قبولیت وسه کړی شي خلک ور سره مینه کوي ولی سره الله مینه کوي نو تب ور سره مینه ولې نه کوي. د الله په نامو کې چې راضي ودود فعول وزن دی او مینه کوون کې د انبیو او د اولیاء سره کنه. دا محبت سلور اقسام اول قسم ورګه کم محبتو واجبہ، دویم محبت محمودہ محمود محبت خپل درمیان کې یو بل سره محبت کول، د استاد د شاګرد درمیان کې چې کم محبت دی، د سفر د ملګری چې تا سره په یو سیټ ناشته دغه سره کم محبت دی، دا ټول د سراواله. بیا سدی کې محبت سے طبیعی وی چې هغه جایز دی، لکه د اوږي سړی د روټه سره محبتي د تیګي د وبو سره دا محبت دی کنه، او طبیعی طور باندې دی نو دا په درجه د جواز کې دا مباح دی دغه محبت.
پیاده سړی روان دی او چې خدای اوس گاډي راشي څوک می ورخیږي دا طبيعي محبت دی او جایز دی په درجه د مباح کې دی دریم قسم محبت حرامه حرام محبت سورۃ بقرہ یوصل 55 نمبر آیت او پارا نمبر 2 پارا 2 آیت 165 ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله دا حرام محبت دی چې بوتانو سره کې او عبادت کې نو د سیمینه چې خدای سره خای چې تندې پزمکه د عبادت په نیت اخودل دي مستقل مشکل کوشا منلی دي استقلالی تور باندې او ته دغه خبرې بوت ته ورکې دغه شرک دی نو پونه شولې لکه بوت خو غیر مستقله مشکل کوشا نه دی هغه ته غباری تعالی دغه نه کې چې سو چا سره امدادو کې خو نو داغه محبت حرامو سورۃ نور لسمه پارا سورۃ نور سورۃ نور لسم آیات اتلسم پارا الله چې د کم سیز خوریدل نه خوخی او تاغه خوره او داغه د خوریدو مینه کې دا محبت حرامه دي سورۃ نور آیت نمبر 19 ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون دا محبت حرامه دی ښه د دروغ خبره خورول افتراء الزام بهتان خورول بهایي داغي خبره خورول دا محبت حرامه دی چې څوک دې سره مینه کوي پوښوي په خبره باندې نو کچا دلته تعظیم د غیر الله په عبادت د غیر الله کې داخله ول او د عبادت د غیر الله ګڼلو نو دا بداغي سی لکه دومره نصوصونه به انکاری دا محض تعصب او عناد بداغي باقی د استمداد مسله ناغي باندې زمونږ استفسارات دویم جل مشتمل دي دعاو کې چې باری تعالی امدادو کې وغه چاپ شي او ماضی قریب کې داغي څخه قدر تفصیل تاسو به داغي خط تفصیل سره سما کړی ان شاء الله.